سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته لر او بر ټول پښتنو ته امید ساتم چې ټول به ښه وئ روغ جوړ او خوشحال وئ. نن داسې یو خاص او په زړه پورې خپرونه موږ سره درنده قدرمنه مېرمنه ناسته ده چې مطلب افغانستان خلکو ته هم ډېر زیات مرستې کړې دي او پاکستان پښتونخوا خلکو ته هم. نو نه د چا د ژبه او نه د چا د مطلب په پیسو هر څه چې کوي خپل له سیټه کوي. دا مېرمنه ولې داسې کوي دا به دې پوښتنه کوو. په اول سر کې به دا تاسو ته ځان وپېژني. السلام علیکم. وخت مو بخیر. څنګه تاسو ښه طبیعت مو ښه دی؟ الحمدلله الحمدلله. ها تاسو به ځان کتونکو زه خو تاسو خپلې پېژنم چې کتونکي فالوورز هم تاسو پېژني. زما نوم دی صبیحه انا خان او زه د یو کې اوسېدو والا یم، برټیش پښتنه یم او کې پی کې ته خاص کر راځم. داسې خو زه په فلسطین کې هم کار کوم، په نورو ځایونو کې هم کار کوم. کې پی کې زه زیات خپل افغان او خپل پښتنو له زیات کار کوم او د هغې وجه دا ده چې دا چارټي زما بابا شروع کړې وه، زما اصغر بابا. او دا خبره ما ډېره په ټي وي چینلز باندې ویلې ده او د هغوی نه انسپایر وم او په 2018 کې ما الله سره او ځان سره عهد کړی دی چې زه به د کې پی کې خپل پښتنو له او افغان له دوی ټولو له زه کار کوم. نو الحمدلله زه په کې پی کې د 2018 نه کار کوم او چې څونه زما وس کېږي څنګه چې تاسو ویلي چې زه نه چا نه پروجیکټ اخلم، نه زکات کمیټي نه اخلم، نه څه بل څه اخلم. الحمدلله د خپل فیملی او فرینډز په فنډ باندې دلته راځم زکات او صدقات او کوشش کوم چې هغه د زه د چا سره فرق ونه کړم، هغه د زموږ ټولو پښتنو ته میلاو شي، که هغه د افغان دي او هغه د پاکستان دي. ډېر ښه. او نن سبا خو مطلب پاکستان حالت هم ډېر زیات خراب دی، مطلب افغانانو ته ډېر زیات پرابلم دی که نه چې نن سبا مطلب افغانان وباسي. نو تاسو خو د کیسه ویل لري چې دا ښه کار دی او که نه چې افغانان ما همیشه زما فالوور ته پته ده، زه ورته فالوورز نه وایم، زه ورته میډیا فیملی وایم. زما میډیا فیملی ته پته ده چې ځکه چې ما سره 200 ماشومانو کوم چې موږ د سټریټ نه اوچت کړي وو، موږ باندې تعلیم کوو، هغوی کې که زه ووایم 50% افغان وو او هغوی چې کله زموږ د سکول نه تلل نو ډېرې ژړل ځکه چې هغوی روانو. نو زما دپاره خو په افغان او په پاکستان په پښتنو کې هېڅ فرق نشته. ما دپاره دا ټول یو شان دي خلک دي. دا د حکومتونو پالیسیانې چې حکومتونه څه کوي څه نه کوي او وجه یې څه ده. نو د دوو حکومتونو په جګړو کې زموږ ماشومان زموږ معصومه خلک لګیا دي تباه کېږي خلکو له مطلب ډېر زیات تکلیف. خو ایز ا پرسن به زه کله هم دا ونه وایم ځکه چې موږ په خپله لکه زموږ روټس د پاکستان دی او موږ ټول عمر د پښتونو نه موږ په یو کې پاتې کېږو. نو که موږ د یو کې حکومت داسې وباسي نو زه هم خفه یم ځکه زه خو ځان ته برټش پاکستاني وایم نه. نو دغه شان که زه نه غواړم چې چا سره مې زیاتې وشي، که هغه افغان دی دلته که هغه بنګلادیشي دی دلته، زه وایم چې زیاتې دې چاته نه کېږي. زه خو پخپله نه خوښوم. تاسو خبر هم کوئ مطلب نور هېوادونو ته چې موږ تاسو سفر کوو یعنې مطلب یو څو کاله پکې تېر کړو، هغلته مطلب یو داسې اسناد ورکوي چې موږ دلته قبولي شو. بلکل. دا پاکستان ولې داسې یو څه نه کوي چې مطلب پکار دی. زه خو وایم چې دا پکار دی چې د پاکستان حکومت ته زما یو خواست دی، یو ریکویسټ ورته کوم چې کوم خلک دلته غلط کارونه نه کوي، یعنی د هغوی د انویسټیګیشن وشي چې هغه په څه غلطو کارونو کې انوالو نه وي، هغوی خپل ټیکس پے کوي، هغوی خپل کاروبارونه نه هغوی له دې ورکړي شي چې هغوی دلته پاتې شي. ځکه چې د هغوی دا ملک دی اوس پاکستان اوس افغانستان والا ملک دی اوس. لکه که زه تللی وم او په افغانستان کې ما 40 کال تېر کړو بیا 40 کال پس طالبانو وروڼو زه د هغې ځای نه وښکلم نو زه به ډېره خفه وم. او بل دا چې تاسو مطلب یې د پاکستان زیاتر ستاسو ویډیوګانې ما لیدلې دي کتلې دي چې افغانانو سره هم تاسو هیلپ کوئ. بلکل جی. تاسو ولې مطلب افغانستان خلکو سره هیلپ کوئ؟ ځکه چې موږ د افغان او د پاکستان نه مخکې او د پښتونولۍ نه مخکې موږ مسلمانان یو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو چې هغوی به کافرانو سره هیلپ کوو. نو دا خو زما خپل پښتانه دي او دا زما خپل هم مذهبه دي او دا زما همسایه ملک خلک دي چې کله اولنی ټریپ تلو د دې ځای نه تلو افغانستان ته کال 2 کاله مخکې اولنی ټریپ چې لیږلي کېدو نو زه ورته په جمرود ورته وایي زیشان جمرود بارډر باندې ورته زه ولاړم او د جوس ډبي او اوبه مې ول ورکولې زیات مې څه نشو کولی خو دا مې ول کولی شو او چې څونه کډې د دې ځای نه تلې نو ما کوشش کړو چې د هغه
کډو والا سره ما زه لږ شان د هغوی له د سفر څه پیسې ورکړم چې هغوی بیا هغه خپله کډه یوسي. نن سبا پښتنو کې تعصب ډېر زیات شوی دی چې دا افغانستان شو دا پاکستان شو، افغانان پاکستان کنځي، پاکستان افغانستان ډېر کنځي. زیات. دوی ته څه ویل لري؟ داسې خلکو ته به زه داسې وایم که نه چې دا لکه د یو مور او د زوی جګړه ده او مور لګیا د زوی کنځي او زوی لګیا د مور کنځي. مونږ یو دوه ملکه یو خو د یو بل سره یو ځای یو، مدام یو ځای پاتې کړي دي او دا د حکومتونو جګړې دي. حکومتونو ته یې پرېږدی، حکومتونه پوهېږي چې څه به کوي څه به نه کوي، خپلو کې جګړې بندې کړي. افغان ناست دي په انټرنیټ پاکستان مور خور یادي، پاکستاني ناست دي د افغان مور خور یادي. دا خبره بالکل بندول غواړي ځکه چې د ټولو نه اول مونږ انسانان یو، انسان نه پس مونږ مسلمانان یو، مسلمان نه پس مونږ افغان یا پاکستانی یو او بیا پښتون یا پنجابي یو. نو زه خو د دې ډېر سخت دې خبرې نه نفرت کوم. بالکل. نن سبا هر انسان خپل ځان لپاره کوشش کوي چې ځان له پیسې وګټي. تاسو پیسې ګټئ، دا ولې مطلب په نورو لګوئ؟ دا فکر سوچ سمج تاسو څنګه راغی؟ ګله زما زموږ د پښتنو یو عادت دی مونږ جان وایو. نو جان قربان قربان. زه به درته یو خبره وکړم چې خبره لږه غلطه غوندې کېده، په خوله مې نه راځي خو کول به پکاري. زه چې وړه وم زما مور به ماته یو خبره کړې وه چې وی خورې نو غول به شي او چې ورې کړې نو ګل به شي. او زه حق خبرې دپاره زه چې چا په خوله باندې مسکا راولم، خندا راولم، ما دپاره هغه نعمت الله دی. ما دپاره د دنیا نعمت هم دی او ما دپاره د آخرت نعمت هم دی. ما دپاره د خلکو خندا پکاره ده او والله چې دا هم د جنت په لالچ کې نه کوم چې ما ته د جنت صرف د انسانیت په خاطر، صرف د دې دپاره چې زما دا ما سره واړه واړه ماشومان دي چې هغوی له نن ما خالي سلیټ ورکړی دی او په سلیټ په باندې چې هغوی ما ته تھینک یو ماما تھینک یو ماما او کوم ما سره مینه کړې ده هغه مینه په کروڑونو نه ملاویږي. دا زه د دې مینې دپاره کوم. سبیه ماما واقعا دومره خوږې خبرې کوي که نه چې زما خو بالکل یې زړه کېږي چې مطلب دا خپرونه خلاصه کړم. خو مطلب د ده مینوال به هم وایي که نه چې مطلب موږ دې سره خبرې وکړو، د ده د خولې خبرې څومره خوږې دي. ښه نو مطلب ژوند کې داسې څه هدف لرئ چې نور هم همدغه کار ته دوام ورکوي او که نه دومره چې کړي دي ښه مطلب دومره بس دي؟ نه بس دی نه. زه وایم چې څوک مو وایي او سبیحه مې هم دا کار کړی، زه ورته دا مه وایې، ماما ویلفیر وایې. دا ما خپل یو دې کار له ماما نوم ورکړی دی. د ماما ویلفیر صفت کوئ، د سبیحه صفت مه کوئ ځکه چې زه به نن یم سبا به نه یم، زه به مړه شم. خو زما د مرګ نه پس چې دا کار روان دواني چې هغه کار ته رونیسي، زما دا کار زیشان یې رونیسي، دا ماشوم یې رونیسي، خو چې دا کار سټاپ نشي ځکه چې دې کار سره د ډېرو خلکو نغري لګیا دي بلیږي. د ډېرو خلکو ټیک شو زه به والا په پوره خېټه باندې روټۍ نه ورکوم خو د هغې خېټې دونه حصه خو به والا مړه کوم که نه خپله نوړۍ ورسره نیموم او دا کار دې روان دواني. او بلکې زما ټول د دې ماشومې بچې فالوورز ته میډیا فیملی ته یو درخواست دی چې زیاته مه ورکوئ خو خپله نوړۍ نیمه کې هغه نیمه نوړۍ ورکړئ، چا سره شیر یې کړئ او افغان او د پاکستان فرق میټو کې یو ځای شي، یو موټی شي. مسلمان، پښتانه، پاکستان، افغانستان دا پردي خلک نه دي، دا موږ یو خلک یو، یو موټی شي او اتفاق سره یو کار شروع کړي. ځکه خو وایي که نه چې لر او بر یو افغان. یو افغان بالکل یو افغان. او زیاتر خلک دا متل کوي که نه وایي چې ښه په درد نه خوري. بالکل. تاسو دومره ښه کړي دي، تاسو ته څه ځای نیولی او که نه؟ زه خلک اکثر ما د خلکو نه دا اورېدلي دي چې ښه کې نو بدي به دله راځي او ښه کې نو ګورې ښه مه کوه نقصان به دله درکړي. خو زه چې ښه کوم که نه نو په دې نیت یې نه کوم چې ما ته د فایده میلو شي، واپس ما سره څوک ښه وکړي، نه د ما زما څوک تعریف وکړي، نه د زما زه په دې نیت کوم نه نو ما ته د فایدې او د نقصان پته نه چلي. ما ته به د فایدې او نقصان څه پته چلي چې زما نیت دا دی چې زه صرف ستاسو په خوله خندا کتل غواړم. نو که خپل د ژوند درې رازونه چې مطلب اوسه پورې خپل فالوورز ته مو نه دي ویلي، درې خوبیانې چې ستاسو کې موجود دي هغه کتونکو ته ووایئ. زه ډېره ادنا انسان یم او ځان کې خوبیانې نه وینم، خو که کله نظر وکړم چې الله به ما په څه باندې معاف کوي نو یو به که الله کله زه معاف کولو نو کیدای شي ما په دې معاف کړي چې زه چاته بغض نه ساتم زړه کې. که دشمن مې وي که نه نو زه به د هغه
خوالي ګورم او خرابوالي باندې سترګې پټوم. ماشاءالله. نو دا یو ما کې لږ شان دي. خوبي خو نه ویلی شم. نه خوبي د هر انسان یو. خوبي نه مطلب خوبي پکې وي او. خو هغه پټ وي. نو زه غواړم چې د ماما له خولې نه د خوبي واورم کنه چې هغه خوبیانې او یو چې کلم سکار کوم هغه دون شان مغه کې خوالي ناغي کې به زلاله چنه ساتم اي کې به زه هغه خکار بکوم از ا پاشن به کوم به یعنی ما تاسو ته خبره ختمه کړه چې د جنت په لالچ کې نه کوم او د الله رضا موږ ټول مسلمانان غواړو خو د جنت په لالچ کې نه کوم دا یو کپچې شان دي څه خوبي د کچا سره مینا کوم نو صرف او صرف د زړه نه از ا پاشن به کوم د دې وجه به نه کوم چې ما ته ریټرن ملو شي او درې بچی دا زه په خپل کار کې پرفیکشنست یم دا ما چاته نه دی ویلي اوس تاسو ته فرست ټایم وایم چې زه څه کارم کوم کاغه جاړو وال ولې دي نو هغه به زه حتی کومه چې هغه ګټ صفاشي زه منافقت توب نه کوم چې زه د پاسه خوا کا دا دی خوا کا دا چې کم کار کومه کاغه فیشن ډیزاینینګ دی نو پورا به کومه کا بزنس دی نو پورا به کوم کاغه بچی ساتل دی نو پورا به کوم زه ویم چې زه د خپل کار کې 100% ورکم 99% نه او د تعلیم په اړه کتونکو ته وایي تعلیم زه وایم مهم سیس ژوند کې تعلیم دی کنه زه وایم که روټې د کره نشته نو خیر دی د هغې بغیر به ستا ګزاره وشي لږه ډېره اوبه موبه پیازو سره به روټې وخورې که لایټ د کره نشته نو په روډ کښېنه او زه یو کمیشنر پیژنم چې هغه کره لایټ نه و هغه ما ته خپله کیسه کړې زه به وي د روډ په لایټ باندې ناست وم دا ذیشان هم د دې ګواه دی د روډ په لایټ به ناست و او هغه اوس کمیشنر دی نو تعلیم ډېر ښه دی او زه سپیشل هغې ښځو ته وایم چې کوم د 200 روپو دپاره خپل بچې بار په یوه بجه پورې خیرات ته لیږي هغه دی صرف د 9 بجې نه واله 1 بجې پورې خپل بچې ولیږي اسکول ته او بیا دې وګوري که لکونه یې وله ونه ګټل که نه نو بس راشي چې ما له څه سزا راکوي راکړي تعلیم ډېر غټ ضروري شی دی د تعلیم نه بغیر که دا UK USA او دا په پاس خیږي که نه د دې وجه دا ده چې دا تعلیم کوي زمونږ کې تعلیم کمی دی سپیشلی زمونږ افغان او پښتنو د پاکستان کې د تعلیم کمی دی او سپیشلی په ښځه باندې تعلیم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې ښځه تعلیم وکړي که نه نو د هغې د ښځې نه به د هغې ښځې د غېږ نه به اوچت خلک پاسېږي چې ښځه په خپله بې تعلیمه یا به بچي ته څه ښیي صرف کنځلې او وینا به ورته ښیي خبره ختمه تمام ورځ بس ویناګانې دي بچي راشه مړه دې خو زمونږ ماشومان چې اول راشي موږ به دا بل اخلاقیات ښایي ځکه هغوی چې خبره کوي زه مړه اخوشه ای د خر بچیه دا د هغوی خبرې ولې چې میندې تعلیم لري هم تاسو سکول دوران نه کله وایي که نه مطلب سکول خو موږ ټول ویلي دي او لږ څه یو پکې چوپ وي یو پکې ډېر زیات توران وي که نه لکه مطلب خبرې مبرې ډېر کوي تاسو څنګه وایي ټیم زه بې انتها روانه ما پېژان 15 لکانو نه پس شوې وم ډېره زیاته نازبینه د پلار په سر باندې به ناست وم بې انتها لټه بې انتها ګندګي جوړولو والا او ټیچران به درنه په تکلیف ډېر زیات ټیچر دغه یو خوبي راکې وه چې ټیچران رانه تکلیف کې نه و ډېره لایق وم په خپل کلاس کې فرست کلاس فرست وم خو ډېره بې انتها روانه وم دې پورې چې ما له به کومه کھلونه پلار راکړه هغه به مې ټوټې کړه کتل به مې چې دې کې دنده څه وي بهرني شکل به مې نه کتو نو مطلب تا خپل ځان مطمئنول چې دا د څه نه جوړېږي یس او 14 کال عمر کې واده شوې ما په 16 کال عمر کې مې اولنې بچی شوې دي او بیا چې څونه روانه وم دونه سلجه هوا یو انګور یو سلجه هوا ښځه یو سلجه هوا مور یم بیا بلکل راشي کتونکو خپل د مخکینی د ماشومتوب خاطرې ما سره لک مطلب دوباره تازه کو کېدای شي ژوند دی که نه هر انسان ماشومتوب کوي خامخا یو غلطي کوي ما غلا مو چېرته کړې ماشومتوب الحمدلله داسې غلا مې نه ده کړې خو د پلار زما پلار به ډېرې زیاتې پیسې راوړلې د پیپل منډي ډېر شاپونه وو هغې کې به دونه ډېرې پیسې په صادر کې زما پلار منشي به راوړې داسې به یې واچولې او زما پلار به صرف ما باندې ټرس کو چې دا به تش مارې نو هغې نه به مې اوچتې کړې خو بیا مې پلار ته ویلو چې ما به دې پیسې اوچتولې پلار مې ویې ولېږه ګورم به درته نو دا مې کړي نور مې چېرته چا نه غلا نه ده کړې کتونکو تاسو هم ما ته خامخا کمنټس کې ووایئ چې تاسو چېرته غلا کړې وه که نه نو ما ماشومتوب کې یو ځلې آیسکریم غلا کړی و که نه
ما اسکریم ولا کړی چې د ماشومتوب غلا هیڅ کله انسان نه هېرېږي که نه بالکل نو ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ قدرمنه اوسئ تاسو زه دې قابل وګڼلم چې ځان سره م تاسو د ډېر څه قابل یې خو مطلب متاسفانه نن کور نه لږ څه خفه هم وتلې وه دوستانو زما حالت خو ګورې خو بیا ما ته ویلې مالې خیر خامخا به زه تاسو سره انټرویو کوم ویل چې ستاسو مینوال هم ډېر زیات دي او زما مطلب شوق و ارمان و چې زه باید تاسو سره انټرویو وکړم مګم بس ما اسمان کې غوښته خدای راله زموږ کې راکوم تاسو په خپله دونه سویټ ماشومه یې دونه خوږه او ماشاءالله د ډېرو خلکو د زړه قرار یې ډېر خلک د سره مینه کوي او ډېره مهذبه ماشومه ده ډېره قدردانه ماشومه ده او بوټي کې ډېر زیات ښکلې دي نو زه خو یم د داسې خلکو قدر کوئ تاسو چې کوم انسان ژوند کې باید کوشش وکړي یو چېرته په خپله ځان ورسي هېڅوک نه راځي ستاسو لاس نه نیسي که نن سبا ځمکې نه څوک اوچتوي څه هغه صرف او صرف پیسه ده که انسان ځمکې ته وغورځي که نه هغه باید خپله ځان اوچت کړي نو که هغه لږ وي که جنې وي خپل سوچ فکر وکړي ځان یو چېرته ورسوي نن سبا څوک هم د چا لاس نه نیسي بس دا زما له خوا نه تاسو ته پیغام شو که څنګه زه به هم دا سیم پیغام درته درکړم او دا زه خپل 400 ماشومان دي ما سره جینکې دي چې هغوی هنرونه یې زده کوي بیا زه د الله په مدد باندې هغوی زه په خپلو خپو دروم هغوی ته زه صرف یو خبره کوم پیسه وګټئ حلاله او بیا تاسو خپل عزت ګورئ ځکه چې پیسه به ستا جیب کې خو عزت به دې بل کوي هغه پیسه به تا هغه له ورکوې نه خو ستا د جیب هسې به درته یو عزت په نظر به نو تاسو ته زه یو لاست کې یو میسج در کوم چې بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یې هغه په شان محنتیان شئ خپل ځان وپېژنئ خپل یو هنر زده کړئ تعلیم وکړئ په خپلو خپو ودرېږئ او د چا محتاجه نه شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله پاوه الله ګرانو قدرمنو نن واقعا ماته ډېره زیاته خوشاینده وه نو چې ما سره ومه نو امید ساتم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوی وي تر بل پروګرام پورې هر چېرته چې هسې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ الله مو مل شي الله پاوه